له په دغه آیات کریمه کې د هغه بندګانو بیان کوي چې هغه نیکان عابدان خدای پرستان او د هغه بندګانو بیان کوي چې هغه ناترسان نافرمانان بدفعلان د هغو دوو ډلو بیان حق تعالی جل جلاله کوي. په لومړي آیات کې حق تعالی جل جلاله فرمایي چې ان الابرار لفی نعیم، نیکان د دنیا چې د هغه به په ورځ د قیامت حق تعالی وایي په نعیم کې. نعیم و نعمتو ته هم ویل کېږي او نعیم چې دی نوم د جنت هم دی. نو که جنت ځینې واخیستل سي هم یې معنا دغه شوله، که نعمت ځینې واخیستل سي هم، ولې سره ظرف و مظروف دي معنا. په جنت کې د خدای نعمتونه د خدای پراته دي، په جنت کې د خدای حور و غلمان شته، په جنت کې دیدار شته، په جنت کې راحت شته، په جنت کې د خدای پاک جل جلاله رضا شته. نو د نعمتو کور، د نعمتو مکان، د نعمتو ځای دی. حق تعالی وایي هغه نیکان د دنیا به په ورځ د قیامت په نعیم جنت کې او په ډېرو زیاتو نعمتو کې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث شریف په دې حدیث شریف کې بیان کړی دی چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت علی قلب بشر. داسې نعمتونه دي چې نه دي په سترګو لیدل سوي دي، نه دي په غوږو اورېدل سوي دي، نه دي په خوله خوړل سوي دي، نه دي په زړه کې درګرځېدلي دي. یعنې چې هر رنګه تصور کوې، دا ستا در تصور چې په دې فکر یې جوړوې هغه جوړ د پروردګار زیات دی. او وان الفجار لفی جحیم، حق تعالی جل جلاله فرمایي چې هغه بدکارانو نافرمانان د دنیا به په ورځ د قیامت په جحیم دوزخ کې. اووه دوزخه چې خدا مو دې وساتي، د یوه نوم جحیم دی. ده د هر یوه دپاره خپله حصه او خپله ډله کتاب بیان کړې ده چې دا عمل کوي د دې دوزخ، دا عمل کوي د دې دوزخ، دا عمل کوي د دې دوزخ خاوند دی. د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه بیان دی، وایي حق تعالی جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام راوبولی یو وخت. بیا چې څنګه دی حاضر شو د پروردګار جل جلاله حضور ته، فارسله الی الجنه، ورته ولاړ شه چې ما جنت جوړ کړی دی د بندګانو دپاره، ویې ګوره دا جنت. جبرائیل علیه السلام مبارک چې راغللی و جنت یې ولیدی او هغه نعمتونه و شادۍ و راحتونه یې ولیدله چې په دې جنت کې وه. پر وګرځېدی، پر وکړېدی، ولاړی ورته. پروردګار پوښتنه ځینې وکړله، ول ای جبرائیله څنګه ځای و دا جنت؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویله، ول وعزتک لا یسمع بها احد الا دخلها. ول ای خدایه ستا په عزت زما که سمې چې د جنت د نامه که چا واورېدله دی به داسې عمل کوي چې ځان لایق د دې جنت وګرځوي. داسې ځای دی. خدای تعالی دې زموږ ستاسې و د نورو مسلمانانو په نصیب کې. جبرائیل علیه السلام ورته وویله، ول خدایه ستا په عزت زما که سمې چې داسې ځای دی چې چا د نامه واورېدله دی به هغه عمل کوي چې ځان لایق د دې جنت جوړ کړي. بیا حق تعالی جل جلاله ول ما دوزخ پیدا کړی دی، جهنم یې پیدا کړی دی د بندګانو دپاره، ته ورسه ویې ګوره. چې جبرائیل علیه السلام راغللی، جهنم یې ولیدی او هغه عذابونه یې ولیدل، هغه شلي و ولې پکښې کې ولیدلې چې هغه د خدای د انګاره ډکې وي او داسې اور و چې و دنیا ته حدیث شریف وایي د یوې ستنې سپم قدر راوباسې، دنیا به تر شرقه و در غربه ټوله کباب کې لنډوي. نو پر دې وکړی دی. بیا چې راغللی حق تعالی جل جلاله چې وویله، ول خدایه ستا په عزت زما قسم یې چې چا د نامه واورېدله دی به د هغه ځایه څه ځان بچاوي چې هغه د تلو د جهنم دی. یعنې کوښښ به کوي چې ځان بچاو کړي. د نامه چا واورېدله
دا د خوفه د خطره د عذابه د تکلیفه د مشقته څخه ډک ځای نو بیا اکتالا جل جلاله درېیمه پلاګ وه امر ورته وکړي یوه پلاخ یې جنت ته واستاوی راغلی ښه صفت یې وکړي بیا یې جهنم ته واستاوی راغلی خورا سخت وغږېدی بیا یې ورته وویله ولته ولاړ شه جنت وګوره دی چې راغللی جنت ته په حفت بالمکاره جنت چې و پوش و په مشکلاتو په مأموراتو په طاعاتو په مصیباتو یعنی جنت پوش سوی و په دې ستړو شیانو لنډه ده د جنت و د دې سړي په مخ کې پوش د مصیباتو پروت و پوش د عباداتو پروت و پوش د مصیباتو پروت و چې حق تعالی جل جلاله دا جنت په دغه کلا کې کلا بند کړی و ده چې په دنیا کې به غمونه در باندې راځي په دنیا کې به ستړیاوې در باندې راځي په دنیا کې به رنځونه در باندې راځي په دنیا کې به د خدای د خوا مکلف کېږي منځونه به در باندې فرض کېږي روژې به در باندې فرض کېږي زکاتونه به در باندې فرض کېږي حج به در باندې فرض کېږي جهاد به در باندې فرض کېږي وسیله به در باندې فرض کېږي امسایتوب به در باندې فرض کېږي انساني اخلاق به در باندې فرض کېږي تر دې ګردو چینو که دې ځان ورتېر کړي نو جنت ته ورسېدلی ده پوش و پټ و په مکارهو سره یعنی په مشقاتو په تکلیفو په زامتو سره جبرایل علیه الصلاة وسلام چې داسې ورته وکتله و دې مصیباتو و دې مشکلاتو و دې ستړو ستړیاو ته وار یې ورته خطا سو چې راغلی پروردګار ورته ویل څنګه سو حق تعالی جل جلاله ته د جواب وویل ول وعزتک لقد خشیت ان لا یدخلها احد ول ستا په عزت زما قسم چې پر دې وبېرېدم چې جنت ته به هېڅوک نشي ولاړ پر دې ول وبېرېدم دا خو څه ستړي په مخ کې پرتې دي څه تکلیفونه یې په مخ کې پراته دي څه مصیبات و مشکلات یې پراته دي دا خو موږ ته یې اسانه کړی دي چې موږ وایي کاکا جنت یې نو د چا دپاره پیدا کړی لاس ته یې وغورځولې او ته هم بیا په زړه روی مه راننه باسه کاکا جنت یې نو د چا دپاره پیدا کړی او جنت خو یې ستا دپاره پیدا کړی جنت یې د اسلام د مسلمان دپاره پیدا کړی دی جنت یې زما دپاره پیدا کړی دی جنت ته پروردګار ور اچوي دغه انسانان خو په مخ کې یې دغه مشکلات پراته دي نو خو داسې یو کنډواله نه ده چې څوک په وځي څوک جنې وځي او داسې یو بې مالکه سرای یو بې خاونده کور نه دی لنډی چې نه درستان یې درګاه ستان یې کلب ستان یې کلي ستان یې پور ستان یې باسخا ستا که څوک ورځي که څوک جنې ځي خو دغه ډول نه ده لا کنې جنت نو خدای څه کوي جنت خدای پیدا کړی د دې خپلو بندګانو دپاره دی حق تعالی جل وروستی و د نورو مسلمانانو نصیب کې دی د دغو خلکو یقین د دغو خلکو مګر وخ په مخ کې دغه مشکلات پراته دي شادمان دغه مصیبات پراته دي او دغه طاعات و عبادات پراته دي چې پر دې چینو سړی ور واوښتی نو باره دی بچاو سو بیا نو دی پاس سو لنډه یې ده او که سړی په مزلو لرې د دې چینو څخه ولاړي نو د هغه دپاره که ځای جوړ سوی چې دی و هغه ځای ته واسرای ته نه ورننوځي نو یې څه کوي نو پیدا یې نه وکړه خو جبرایل علیه الصلاة وسلام ورته وویله ول ای زما خدایه زه پر دې باندې وبېرېدلم چې د دغه مشکلاتو د دې مصیباتو د دې طاعاتو د دې عباداتو سره به سړی ولاړ نه شي دغسې ګرانه لار ده دغسې سخته لار ده دغه د تلو د نتلو لار ده لنډه ده ته اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا نور امامانو صاحبانو یا نور مفسرینو صاحبانو یا نور علماو صاحبانو یا نور اولیاو صاحبانو چې دا شپه و ورځ پر ځان یوه کړې وه دا د زندګۍ و میچن چې دا خپل بدن ورکړی و چې ارنګه مې ټوک ټوک کوي خو زه نه لرم نو دوی خو په حقیقت سره دا لار لیدلې وه لنډه چې د دې لارو
تکلیفونو د دې لارو ستړیاوو د دې لارو جلیرګانو ځوځان چې په بدن کې مات نه کم نه سم تللی لنډی نو یې ځانونه دا د زندګۍ و میچن ته ور وغورځوله در دې پلو یې لاندې کړله هغو چې ارنګه اډونه ورمالیده کوله دوی باک نه پکاوي خو مخ ته تلله لنډی مسکینۍ یې هم یوړلې خوارۍ یې هم یوړلې ستړیاوې یې هم یوړلې او ناجوړۍ یې هم یوړلې عبادات یې هم په دنیا کې چې خدای پر فرض کړي وه کم حقوقو یې یوه ځای ته ورسوله هغه د خدای د امانت پیټی د خدای د امانت بار یې تر هغه خپله منزله پورې ورساوي و خولې خود د تندیو خولې پر مځکه توی سولې ستړیاوې یې کاټ کړلې نو پروردګار جل جلاله بیا په دغو انسانانو کې داسې انسانان جوړ کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مځکې پر سر باندې دته شاهدي د جنت ادا کړله حدیث کې راغلی دی وایي حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه مسجد ته راننوتی پر سر یې پټو اچولی و مخ یې نه معلومېدی نو خود بیا یې لمونځ کړی برته ووتی رسول الله ویل که څوک اهل الجنه انسان پر مځکه ویني دغه سړی دی صحابه یې موږ چې ور ولاړ شو چې ومکتل عبدالله بن سلام صاحب عشره مبشره نور داسې صحابه چې رسول الله د مځکې پر سر باندې ودی ته شاهدي ده ول ته جنتي یې ته جنتي یې ته جنتي یې ته جنتي یې داسې یې وکړله ده څه یې وکړله ځان یې و دې مصیباتو و دې مشکلاتو و دې عباداتو و دې مصیباتو ته ور وغورځوئ بس هغو در ځان تېر کړي او جهنم ته بیا ور واستوئ پروردګار ول ورته جهنم وګوره نو بیا چې حضرت جبرایل علیه الصلاة وسلام راغلل چې ویې کتله د جهنم پوش په داسې شهواتو و خواهشاتو سره سوی دی چې لکه عینروبا انسان په خپل راکشي و ځان ته دغه څه د انسان د طبیعت شیان چې دي د انسان د خوښۍ شیان چې دي د انسان د طبیعت د نفس و د هوا د عوادزت و جلال دې زما قسمي لقد خشیت ان لا یبقى احد الا دخله ول خدایه ستا په ذات مې دې قسمي چې پر دې وبېرېدم چې هېڅوک به نسي پاته مګر دوزخ ته به ولاړ شي بس الله مې دې وساتي داسې شیان د طبیعت دو شیان دي ګر ستا زړه یې غواړي ستا زړه یې کوي ستا نوس په چاغېږي ستا فکر په سمیږي هغه شیان یې په مخ کې پراته دي ښه نو اوس خو د دې حدیث شریفه څخه باسنه د حدیث دی په ټول ابو کې د حدیثو هم راغلی دی علماو صاحبانو ته داسې انشاءالله تواتر هم ثابت دی دا زمونه سمولو تی ته څه راوفهمېدله ده د دې څه دا معلومه شوله چې ګورئ څوک د خدای در قانون لاندې زندګي تېروي دا زحمت پر ځان باندې دا جوغ د خدای د احکامو پر اوږه کښېږي دا به سیده جنت لري ده شک نشته پکښې او که چا د خپل طبیعت و د خپل هوا و د خپل هوس زندګي تېروله د دې حدیث ټوټې څه دا معلومه شوله چې دا به دغه سیده دوزخ ته دا خبره موږ ته د دې حدیث څخه وفهمېدله چې خواهشات دنیا شهوات دنیا لذات دنیا طبیعت و هوا و نفس چاغول او پر بل باندې ځان په یو بره سره جوړول لنډی ده چې زه یم بل دې نه یي چې زه وایم هغه دې کېږي چې زه کوم ما ته دې څوک وته نه نیسي که دغه زندګي چا په تېرول دغه حدیث صدا چې دا لا نو خدای تعالی مو دې وساتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې وینا ده دا حدیث که په خپل رسول الله راکښېني موږ ته به څه ووایي دا لار به موږ ته په دغه شکل راوښیي لکه دغه حدیث چې موږ ته راوښوله دغسې به یقین پر کوو دغسې یعنې بیا ځان ته امتیازي جوړوو دغسې بې بېله بېله بولو نو مصیبات دنیا او طاعات عبادات
سړی ځان په دې دنیا کې پکښې کې ستړی کوي. دا د جنت لار د وصول ده. حق تعالی جل جلاله په دې آیات کریمه کې داسې فرمایي په دې ټولو طاعاتو کې بیا لمونځ یو بهترین طاعت و عبادت بولل سوی دی. حق تعالی وایي اقیمي الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. وایي لمونځ وکړه، لمونځ دې د څه منهیات څه د دنیا راګرځي. ګورئ په دنیا کې د دې لارې چې د جنت پر لار سړی روانیږي د دوزخ د لارې څه بچاویږي. د دې دپاره بیا حق تعالی جل جلاله په خپله دا د دوا راواستوله. اوس که یو سړی وایي چې د جنت لار خو نو کومه نیسم کولی یې څنګه وکم. وایم حق تعالی جل جلاله دا دی په طاعاتو کې دا یو لمونځ په دغه سوي آیات کې چې لمونځ برپایه که لمونځ دې د فحشا و د منکره څخه راګرځي. اوس په نو موږ دلته پوښتنه وکړو چې دا یو لمونځ هم وکړمه چې ولاړ سم هلته یو شی نه وي څپلۍ دې دام په بغل کې پورته کړمه نو خو لمانځه عین د اغلا ته راوستمه نو او خدای تعالی وایي دی دې د فحشا و د منکره څه ساتي. نو کومه دی چې ویې ساتلم؟ د شتي پر چایو باندې کښېنم غیبت شروع کړم نو کومه دی چې ویې ساتلم؟ د شتي ورسمه مثلا د خبرې پر خپله نالیچه او پر خپله ګوربچه باندې کښېنم سود شروع کړم شنه په شنه یې ورکوم نو خو نه یې وساتلم او خدای تعالی وایي ساتي دي. نو کتاب بیان کوي وایي لمونځ پر څلور قسمه دی. څلور رقمه لمونځ دی. یو صلات البدن بولي چې په بدن په لاس په پښو په سترګو په غوږو په اندامو یې کوي لکه دا موږ ورته چې دا یې ولاړ او یو صلات النفس بولي چې نفس دې هم پر لمانځي. یو صلات القلب بولي چې زړه دې هم پر لمانځي. یو صلات الروح بولي چې روح دې هم پر لمانځي. یو لمونځ به نه کوې څلور لمانځه به ګوا کوې. د بدن لمونځ، د نفس لمونځ، د قلب د زړه لمونځ، د روح لمونځ. دا څلور سره چې دې ادا کړله بیا نو ته ورسه تجربه په وکړه چې پر دنیا باندې څه کولی شي. حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغلی ویل زه ګناهګاره یم څنګه وکړم؟ رسول الله ورته ټول وخت د لمانځه دی لمونځ را سره وکړه. حدیث کې بیان دی وایي لمونځ یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړي. بهرنو نبي علیه صلات وسلام ورته وویله ول څه سوه سړی؟ ده ورته ویل دا یم یا رسول الله. ول راسه ول زما حاجت ادا سوه لنډ په لنډ. ول څنګه ادا سو؟ ول د کم کار دپاره چې زه راغلی وم هغه کار یم په خپله په دې لمانځه کې اجرا سو. زما د ټولو منهیات څه بیا توبه ده که زما په زندګي ورنږدې لمونځ یې وکړي. نو لمونځ د بدن څه شي دی؟ کتاب وایي باقامة الارکان المعلومات مثل السجود والرکوع والقیام والقعود. لمونځ د بدن خو دا دی چې دغه معلومداره رکنونه دي لکه ناسته و ولاړه و سجده و رکوع. دا شیان به دې سم یې لنډی ده. داسې به نه وي چې د ولاړې څه و ناشته داسې ور روانې چې د زنګنو ډبارې دي دریم سړی اوري او داسې به نه وي چې د ولاړې څه پر دی شکل به له ولاړېږي چې نه دي ترتیب د ناستې معلوم دي نه دي د ولاړې معلوم دی. صلات البدن خو دا دی چې سړی دغه ارکان چې هغه رکنونه په لمانځه کې فرض بولل سوي دي یا سنت واجب بولل سوي دي دا به سړی سم کوي. صلات النفس کتاب راوړی دی وایي په دې لمانځه کې چې بیا ودرېدلې بیا به خشوع کوې. خشوع څه شي ده؟ عاجزي ده. عاجزي څه شي ده؟ آرام چین و سکون ته ویل کېږي. خشوع طمانینیت به کوې. دا نفس به دې هم پر لمانځه راکشه یې لنډی ده. نفس به دې هم پر لمانځه لکه لاس و پښې و سر و تن چې دې پر لمانځه سو نفس چې په تا کې شته دا به دې هم پر لمانځه نفس به ذلیله کوي عاجزه کوي. ولې حق تعالی په دې سره امر کړی دی چې وقوموا لله قانتین. خدا وایي ودرېږه. دا مطلق درېدل دې د لمانځه د خدای نه دي په کار بلکې سره د قنوته خدای وایي ودرېږه. چې تا وایي دا د قنوت اشاره و نفس د انسان دی چې نفس به عاجزه کوي ذلیله کوي. بیا څه خواهشات و څه هواګانې چې ستا په نفس کې پرتې دي دا به د لمانځه په واسطه کاټوي. دا به
او دریم چې دی زړه به دې پر نمانځه باندې په حضور سره او په مراقبه د بالمناجات چې دا به فرضیې چې د خدای سره په مجلس کې لګیا شوم. ولې کتاب راوړي دي د فقه وایي که سړي لمونځ وکړي بیا یې د لمانځه بعد دا وویله قسم یې واخیستې چې ما د خدای سره خبرې وکړلې دغه سړی حنیس نه دی. دا لمونځ به راست خبرې دي د خدای سره. حضور به دې د زړه دا یي چې زه د خدای سره په خبرو په مجلس لګیا شولم، نو د خدای سره به سړی د څون د ادب خبرې کوي غږېږي به او دا لمونځ چې دی معراج د مؤمن بولل سوی دی چې د بنده معراج د خدای سره مجلس د خدای سره لمونځ کول. او څلورم لمونځ د روح دی وایي هغه به بالمشاهده والمعاینه کوي. داسې عبادت به کوي رسول الله وایي تعبد الله کانک تراه، داسې به یې کوې لکه ته چې خدای وینې ستا و مخامخ ته خدای دی. فإن لم تراه فإنه یراک، چې ته نه وینې واضح یې نه وینم دا په ذهن کې کښېږده چې پاک خدای مې ویني. بس ته کې نه وینې خدای خو دې ویني. په زړه کې به دې دغه بالمشاهده عبادت یې لکه سړی چې مخامخ و خدای ته ولاړې خدای په سترګو ویني، نو به څونه په ادب درېږي، څونه به په ادب ولاړېږي، څونه به په ادب ښکته کېږي. دا څلور رقمه لمونځ چې ګورئ په بدن لمونځ سي، په نفس لمونځ سي، په روح لمونځ سي، په زړه لمونځ سي، دې ته کتاب لمونځ ویلی دی. دا لمونځ چې دی تنها عن الفحشاء والمنکر دی، دا چې د څه منهیاتو څخه راګرځي. بیا پر دې نفس اثر لویږي، پر زړه دې اثر لویږي، پر روح دې اثر لویږي، پر بدن دې اثر لویږي. که چیرې د دغه بعده څخه ستاسو در بله لمانځه پورې یو ګناه و خطا انسان دی پیښه سول، رسول الله په حدیث کې وایي بل دغه چې پسې وکړي هغه یې در نړوي، د هغه بعده یې بل پاک مؤمن درته جوړ شو. د صغایرو د کبایرو څخه به صفایي. او که دا ډول نه یي په حدیث شریف کې راغلي دي ګورئ وایي من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنکر، که چاته دې لمانځه نهي د بدو کارو څخه نه ورکولې، ګورئ لمونځ یې کاوئ د بدو څخه یې نه راګرځاوئ، نو لم یزدد من الله الا بعدا، خدا مو دې وساتي د دا سړي به په شواروز کې 15 چنده د خدای لرېوالی راځي. دا حدیث دی، دا چې لمونځ کاوئ په دې لمانځه سړی د منهیاتو نه ګرځېدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله ولمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنکر، که و چاته نهي نه ورکول یې لمانځه د بدو کارو څخه، دی دې پوه شي چې لم یزدد من الله الا بعدا، ده لره نه زیاتېږي، ګړی په ګړي د خدایه دی لرې کېږي. ګړی په ګړی لرې کېږي. نو خدا مو دې داسې نه مایوسه کوي، خدای تعالی مو دې نه ناامیده کوي. زموږ ولا هم په لمانځو کې کمي سته، هم په خدای چې په روژو کې کمي سته، هم په خدای چې په زندګي کې کمي پرته ده. بیخي داسې کم راغلي، مګر ځان ته هر یو د منه و د انه په الفاظ ووایي. چې زه هم در ما من په دنیا کې نسته، بل وایي در ما یو منیم نسته، بل وایي در ما دوه نیم و پنځه نیم نسته، مګر پاته دوغنده پاته یي چې په خدا که بالا پاته نو ورته جوړېږي. پاته دوغنده راغلي، مګر نفس مو دغسې چاغ دی، عقل مو داسې راته هوښیار دی، فکر مو داسې راته برابر دی، طبیعت مو دا ډول راته زورور دی چې موږ وایي در موږ په دنیا کې نو بالا د خدای د در لالیان نسته، در موږ بزرګان نسته، در موږ اولیا نسته، در موږ ښه خلک نسته، در موږ پوهان نسته، در موږ رسېدلي نسته. زموږ دا فکر و دا زړه راته وایي. مګر کتاب چې راواخلې چې دا موږ هر یو وزن ته ور واچوي، ګر سره هېڅ وزن نه را باندې جوړېږي، دی پالتو مو وغورځوي. نو خدای تعالی دې را جوړه کړي. لنډه ده په موږ کې بیخي سخته کمي پرته ده. دا ډول عبادات چې د انسان سره یي رشته هم دا دی په هغو عبادات سره د خدای نعیم جنت پیدا کېږي.
په مصیباتو کې کتاب بیان کوي وایي مصیبت هم پر 4 قسمه دی. یو انسان چې خدای ازمایي، یو بلاء البدن بولي چې ابتلا په بدن د انسان خدای کوي، یو بلاء الروح د چې خدای د انسان په روح امتحان کوي، یو بلاء القلب د چې د انسان په زړه امتحان کوي، یو بلاء النفس د چې خدای د انسان په نفس امتحان کوي. په 4 ابتلاګانو امتحانو کې انسان غشتی پروت دی چې د دې 4 ابتلاو پاس دا کامیابه دی. بلا د بدن یعنی امتحان د خدای په بدن سره چې دی وایي دا بالامراض دی چې په خدای تعالی مرضونه پر مقرره کړي، ناجوړي یې، دردونه یې، زخمونه یې، تکلیفونه یې دا پر د باندې مقرره وي. او بلا د روح چې د بلا د قلب چې د هغه وایي په اخلاص د نیت دی چې نیت به سړی په هر کار کې سموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله ولکه د احد غر غوندې نیکي وکړې چې نیت دې دپاره د خدای نه یې، هغه نیکي دې د یوې خرما قدر وزن لا په نیز د خدای نه لري. تا دې کړي نو څه دي؟ او که دې په اخلاص د نیت د خدای دپاره د خرما قدر کار وکړي، په ورځ د قیامت به دې غر د احد په مخ کې درته کښېږدي. خدای وایي دغه د ستا نیکي. نو امتحان د خدای په زړه د انسان په صحیح نیت سره کړه کېږي. او بلا د نفس چې ده هغه وایي په ترک د منهیاتو ده چې پروردګار په مخ کې څونه نارواوې پیدا کړي دي د امتحان دپاره چې په انسان امتحان کوي چې خدای وایي دا مې درته پیدا کړلې، خالق خو د خیر و د شر خدای دی، د دې دپاره چې په ما و تا امتحان کوي چې پر دغو نارواو پر کم یوه باندې اقدام کوي، د کم یوه څخه ځان بچاوي. بلاء النفس چې ده وایي په دې ترک د منهیات. او بلا د روح چې د کتاب وایي په سوال و جواب سره د په عالم برزخ کې چې و قبر ته ور ولوېدلې، بیا دې نو نفس و قلب و بدن ګرده خلاص دي، روح راځي په دې بدن نه نوځي. بیا د هغه سره پروردګار ملایکې د سوال و د جواب مقرره کړي دي، امتحان ځینې کوي چې رب دې څوک دی، جن دې کم جن دی، نبي دې کم نبي و. که داسې و چې انسان نیکبخته و نیک عمل و، جوابونه 3 سره ورکړي. د پروردګار د خوا غږ پر وسي چې رښتا یې وویله دې زما بنده و ده ته پراخي و رڼا جوړه کړي. دا قبر یې د ده د سترګو د کشېدو په اندازه ورته غځېږي او د جنت کړکۍ ورته راخلاصېږي، فراحت سره دی بیدېږي دلته. او که داسې و چې بدبخته یا بد عمله و نو دی هلته لاجوابه یې زیاتي، هېڅ نشي ویلی. بیا نو خدای وایي چې درواغ وایي دا بنده، یعنې دغه یې نه ده، دی خبر سوی دی، د ته هر څه رسېدلي دي خو ده نه کول. نو بیا ومځکې ته وایي چې وده ته یو زیغته ورکړه، دا مځکه یې کښېکاږي چې د یوې طرف اډونه یا پښتۍ در بل طرف وځي، د بل هغې در بل وځي. داسې تنګي راځي، تاریکي راځي او پر ده باندې کړکۍ د دوژخ را خلاصېږي. در هغه ساعته پورې که 1000 کاله دی په دا قبر کې پلټنده و نارامه وي چې قیامت راځي. هر څو عمر چې دی به نارامه وي، دی به پلټنده وي تر هغه ساعته پورې چې د قیامت راتګ راځي. حق تعالی جل جلاله په انسان دغسې ابتلاوي کوي. جنت ته پروردګار په دغه طاعاتو په دغه مصیباتو کې نغښتی. جبرائیل علیه السلام خو په صحیح معنا ولیدله، باره یې وارې ورته خطا په صحیح معنا یې ولیدله چې طاعات خدای غواړي دا ډول، مصیبات خدای راولي پر انسان دا ډول. نو په دې طاعتو په دې مصیباتو کې به دا نازک و نازولی انسان څنګه ژوند سبا کړي. و جنت چې وارې خطا سو، پروردګار چې وویل ول خدایه ستا په ذات چې زما قسم وي چې زه وبېرېدم پر دې باندې چې څوک به ورنه او د دنیا و شهواتو و لذاتو و خواهشاتو چې د شهواتو په سترګه ګوا وکتله، ور معلوم سوله چې دا شیان جاذبه و جالبه شیان دي. و خدای چې دا قسم واخلي چې الهي زه پر دې وبېرېدم چې دا شیان به ټوله انسانان و دوزخ ته وروغورځي. وم چې نور یې هېڅ شی نه یې د دوزخ په مخ کې درولی، جبرایل علیه السلام نه یې لیدلی، دا 1 روپۍ یې ایښي خره کړي، نو څنګه به شي دا یو د پیسو خره یې.
دغه بلا ډېر انسانان ورکش کې وروبېغل نور شیان لا څه هغه خلاصه کښې ولې دا خو د انسان د طبیعت شي یعنې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه بیان دی وایي حضرت جبرایل علیه الصلاة والسلام په یو داسې وخت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پخوا په دا وخت کې نه راتلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتله د جبرایل علیه السلام پر بدن و پر مخ باندې یو ډېر سخت اثر د بیرې پروت بیا یې پوښتنه ځینې وکړله ول څنګه راغللې په ناوله د وخت کې او په ناوله د رنګ کې ده ورته وویله ول ای د خدای پیغمبره حق تعالی جل جلاله په دغه اوس کې امر ورکوي د دوزخ و ملایکو ته چې ونسي دوزخ بل کوي بس دوزخ د هغه وخته څه لګېدلی دی دی نه دی چې د دې مخفیس ته ولګېد ورته ویل کېږي دا ول بل یې کوي نو بیا زر کاله دا اور پر وچلېدی وایي دا سکروټې یې سرې سولې زر کاله بیا وچلېدی د سوروالي څخه سپین سو زر کاله نور پر وچلېدی ول اوس نو تک تور سوه یعنې رنګ واوښتی حدیث دغسې ترکیب راوړی نو اوس ول داسې تک تور دی چې نه لمبې سړېږي نه سکروټې مري او زما دې ول په هغه ذات قسم یې چې تېره سول کړی یې که چیرې د ستنې سپم قدر دنیا ته راوځي اهل دنیا به ټوله کباب چي او په هغه ذات مې د قسم یې چې تې رالېږلی که یو جامه د جامو څه د اهل النار په مابین کې د مځکې و د اسمان راوځړېږي تمام انسانان بیا د ګرمۍ و د بدبویي یا تمام زنده شیان بیا په هلاکت ورسېږي او زما دې په هغه ذات قسم یې چې تې رالېږلی په نبوت که یو واضح د جنځیرانو څخه د جهنم پر یو غټ غره د دنیا کښېږدي واللذاب حتی یبلغ الارض السابعه ول دا غر به داسې ویلي کي چې دا جنځیر به اووم طبق مځکه ته ولېږي او حرها شدید وقعرها بعید وحلیها حدید ول نس یې ډېر ژور دی او زنجیران د اوسپنې په کښې کې دي او هغه چښل چې دوی ته ورکوي د حمیم د اوبو څخه چې د انسانانو در بدونو نوونه زونه بهیږي دا اوبه دي چې ورکول کېږي او اووه طبقې دي یعنې اووه پوښښته دی دا جهنم چې د هرې طبقې دپاره یې جلا جلا اهل سته پر دې جهنم لیکلي وه چې دا د دې خلکو دی دا د دې خلکو دی دا د دې خلکو دی دا د دې لکه د یو دفتر پر کوټو چې لیکل سوي چې دا د فلانکي مدیر کوټه ده دا د فلانکي قاضي صاحب کوټه ده دا د فلانکي مامور کوټه ده داسې لیکل سوي وې پر دې طبقو باندې نو جبرایل علیه السلام ول ما چې ولیدل داسې نفس تنګی و په عذاب سومه چې په دې اسمانو کې مې سا تنګ سو نو دا یم ځکې ته راولوېدم د دا دپاره په ناوله د وخت کې راغلم او د دغه دپاره په ناوله د رنګ کې راغلم چې د هغه جهنم د طبقو اثر پر ما باندې پروت و نو نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته وویله ول تې و ما ته بیان وکړه چې څنګه طبقې وې ده ورته وویله ول اوله طبقه چې نوم د دې هاویه دی هاویه د یو طبقې د جهنم نوم دی ول په دې کې پروردګار منافقان ور اچوي ده خدای تعالی مو دې وساتي چې په زړه یوه په خوله بله مخامخ یو رقم په شاله بل رقم په ظاهر مسلمان په زړه کې شین کافر وسله د دغه دپاره هغه لومړۍ طبقه د دې جهنم چې نوم یې هاویه د پروردګار پیدا کړې ده ول لیکلي و جبرایل علیه السلام ول چې دا د هغو کسانو خدای تعالی مو دې وساتي د دغه عمل خاوندان خو د دغه طبقې شوله او دوهمه طبقه نوم د دې جحیم دی ول و دې ته مشرکان خدای ورغورځېده
موزیک کې بت پرستی کوي، ګو پرستی کوي، آدم پرستی کوي، لنډه ده. مشرکان خدا ورغورځوي. درېیمه طبقه نوم یې ولسقر دی. په دې کې هغه مرتدان چې پر اسلام باندې یې د اسلامه صبر ته واوړي هر ځای چې ګټه ولیدله په هغه اتڼ کې ځغلي صابي دا بولي چې پر یو دین یې د هغه څخه واوړي یا بل دین ته ولاړ شي یا فرض یې که بې دینه جوړ شي. بس که په اسلام کې ګټه و مسلمان دی بیا در ده مسلمان نسته، که په اسلام کې یې تاوان، اسلام کې خو تاوان نشته، خو د یو پیسو میسو یا د یو عزت د یو شي تاوان بیا دی هره ډله چې په مخه ورغ دی هغه دی بیا پر ده څه فرق دی نو د کم دی چې د اسلام ټاپه پر ځان والې دی یا د اسلام پوخ کاټ کړی دی د عقیدې د لارې څه خپل ګزارې دپاره نه وایي څوک ګزاروي مسلمان دی. و دې ته پروردګار جل جلاله درېیمه طبقه پیدا کړې ده چې نوم یې سقر دی. څلورمه طبقه چې نوم د دې دغه لظا دی. په دې کې هغه آتش پرستان او هغه کسان چې د شیطان په وسوسو پسې ځغلي لنډه ده. شیطان کومه لار ورته ښایسته کړله هغه دی ښایسته بولي. بیا نه د ملا دا مني، نه د اغا دا مني، نه د صوفي دا مني، نه د حاجي دا مني. ځکه کوئ تا مغزه خراب. پنځمه طبقه نوم یې حوتمه دی. په دې کې یهود پروردګار اچوي. شپږمه طبقه نوم یې صغیر دی. په دې کې پروردګار نصارا اچوي ده چې یهود توراتیان بولي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی نه وماني ده، او نصارا انجیلیان دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی نه وماني، او دوی په خپل هم یو د بل نه سره ومنل. یهود بول نصارا پر چندانې دین باندې نه دي، چندانې پیغمبر یې نه دی، نعوذ بالله من ذلک. نصارا بول یهود پر چندانې دین نه دي، چندانې پیغمبر یې نه دی. شپږ یې ورته یادې کړلې. اومه طبقه چې و جبرایل علیه الصلاة وسلام وایي حیا وکړله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه، چپ کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله ول تا خو اووه را یادې کړې وې، اوس چې ولې شپږ بیان کړې؟ اومه د چا ده؟ خبرهیې به مې. ده ورته ویل یا رسول الله و ما ته حیا درېږي، نسم درته ویلی. ګورې جبرایل علیه الصلاة وسلام یې په فقط ویلو د محمد رسول الله څخه شرمېږي. موږ ورته یې دفاع خدای وساتي، په کولو یې نه شرمېږو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې یا خامخا بې راښیه دا څوک دي؟ وایي جبرایل علیه الصلاة وسلام ورته وویله ول په اومه طبقه کې هغه اهل الکبائر د امته څخه ستا د امت ګناهګاران پروردګار وراچي چې دوی مړه سي بې توبې مړه سي. بس توبه پر ګناه باندې نه وکاږي یا یې نه کاږي. نو مرګ څه به باور دی؟ نو مرګ سړي ته درګاه نه ورته کوي چې کوچنی سړی اول ورته راواستوي چې څوک یې هغه وایي مرګ یې څوک غواړي؟ پلار دې غواړم. نو چې مرګ باندې رارې کېږي یا د دې خوا رخصتو چټۍ وراخیستلی توبه ورته وکاږي. داسې خو نه دي سوي. ول هغه بې توبې انسانان چې پر ګناه کبیره باندې ولاړ شي هغه امتیان به دي په ورځ د قیامت پروردګار و دغه طبقې ته د جهنم ور واچوي. حدیث کې بیان دی وایي فخر نبی صلی الله علیه وسلم مغشیا علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستې سترګې پټې شولې بېهوش رسول الله. حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام وایي دی راپورته کوي د ده مبارک بدن یې په دې جګر کې تکیه کوي، پر دې مخ باندې یې وایي دا خپل لاس ورتېراوي یا دا خپل بدن ورتېراوي. ول احزنتک یا رسول الله، ول غمجن مې کړلې ای د خدای رسول، ما خو خپله نفستنګي تا له راخیستې وه، ته مې در ځان په زیاته و په غټه نفستنګۍ کې واچوه. او جبرائیل علیه الصلاة وسلام دی ته کې کړی وای چې څنګه به رسول الله را بیداره سو. بیا داسې جبرائیل علیه السلام ته وویل ول هزمت مصیبتي یا جبرائیل، ول یو غټ مصیبت یې راته جوړ کړي ای جبرائیل، په غټه ستړیا کې دې واچولم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر
وژړله او ډېر افسوس یې وکړي د دې خپل امت پر دغه حالت باندې لاندې څو چې کتاب وایي جبرایل علیه السلام ځینې ولاړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغللي په دې خپل کور کې چې کومه خونه یو غرفه د ځان دپاره درلوده په دې کې کښېنستی د هېچا سره یې خبرې نه کولې فقط مانځله به راتلی د سترګو بې اوښکې تویېدلې افسوس و ارمان به کاوی برته به په دې کوټه ننوتی 3 ورځې کتاب وایي تېرې سولې د چا سره خبرې نه وکړلې آخر دا صحابه نه په ستنګې سوله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغللی ول زه بې ګونجې په خوله کړم چې څنګه بنده کوټه ته د رسول الله ودرېدی غږ یې باندې وکړي ول السلام علیکم اهل بیت النبوه هل الی رسول الله من سبیل ول سلام دی پر تا ای خاندان د نبوت اجازه ده چې دلته درسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هېڅ نه ورته وویل اجازه یې نه کړه کنې هغه ګران صحابي په صحابو کې دغه او بکر صدیق صاحب دا خیال سو چې دا خفقان یې لږ شخصي زما څخه دی وایي په غلبلو په نارو ناامیده د دې کوټې څخه د رسول الله را روان بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی بیا ورته ودرېدی ول السلام علیکم اهل بیت الرحمه هل الی رسول الله من سبیل ول سلام دی پر تا ای خاندان د نبوت لار اجازه ده چې در لره درسمه رسول الله بیا وایي غږ نه ورته وکړي د حضرت عمر صاحب دا خیال سو چې زما څه شخصي خوابدی دی تر هغه لا په زیاته ژړا او غلبلو راغللی درېیمه پلا وایي سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ور روان سو بیا ودې بنده کوټه ته د رسول الله ودرېدی بیا یې سلام ورته ووایه اجازه یې وغوښتل اجازه یې نه کړله وه دی تر هغو لا ناامیده په ژړا را روان نو بیا وایي دې صحابو دا مشوره سره وکړله چې د رسول الله حال به څوک معلوم کړي چې دا خفقان یې د چا څخه دی دا یې سوچ وکړي چې بې له بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها یې بل هېڅوک نشي معلومولی نو بیا وایي دوی سلمان صاحب راواستاوی چې راغللي و فاطمې رضی الله تعالی عنها چې وویله ول رسول الله نن درېیمه ده چې زموږ څخه په حجاب کې ګرځي ده او زموږ څخه په خفقان کې ګرځي در سترګو یې اوښکې تویېږي در زړه یې وینې څڅېږي موږ ته حال نه دی معلوم چې په موږ کې څه کمې راغلې نو وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها سره د دې خپلو 2 زامنو چې حسنین و دا راغلله و دې کوټه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدل نار یې کړله ول انا فاطمه یا ابي ول زه فاطمه یم ابا اجازه ده و ما ته اجازه راکوې وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زګیروی دې دننه واورېد نو یې بیا دروازه ور خلاصه کړله چې څنګه دې ورته وکتله د رسول الله د دې مخ غوښې وایي دغه سوي وې د مخ غوښې یې سولېدلې وې او دا پړمخې چې دی پر دې سجده و پروردګار ته پروت و د دې امت په غم کې یې دا خوارۍ و دا زارۍ کولې دا د مځکې خاورې یې خټې پر مخ باندې نیولې وې نو بیا چې بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ولیدی ورننوتل وایي دې یو غلبله وکړله پر دې خپل پلار باندې وغوړېدل ول بابا څه پېښه سوې ده چې تا ته سبب و موجبه د دونده غم جوړه سوې ده د دونده خواشنۍ حسنین ورسره بغارې کړلې په دې کوټه کې وایي داسې ژوږ د غلبلو جوړ سو چې دا تمام صحابه ورته ناست وه ټولو په ژړا ورسره ژړل نو بیا دغه و چې نبي علیه صلات وسلام ورته وویله ول زما د امت د غم دپاره ما ځان په دې غم کې غورځولی دی دا کیسه د جبرایل علیه صلات وسلام یې ورته وکړله چې زما د امت دپاره پروردګار جل جلاله یو طبقه د طبقاتو څخه د دوزخ پیدا کړې ده چې ګناهګاره بې توبې مړ چې هغه انسانان به په ورځ د قیامت و دغه طبقې ته ورلویږي نو بیا وایي دی په دغه غم و په دغه پریشاني و په دغه افسوس کې و حتی بیبي فاطمې رضی الله